रिवका, हवा और कोई। راځه چې ځو. زه به بیا راشم. موږ به بیا راشو. نوح نورې مه راکوه. مورې ته ټیک خو یې که نه؟ بس لږه شان ستړی یم. دې ته د آرام ضرورت دی. راځه مورې، کور ته دې بوځو چې آرام وکړي. دا څه مصیبت دی؟ دا به ښه وه چې زه نه وم تللی. فکر مه کوه لیلا، کور ته م راوستې. مورې څه چلو شو؟ نن مونږ امیره کره تلو، خو ستا مور دپاره دا مزل زیات و. ښه درته پته وه چې مور له مزل ښه نه دی، نو ته ولې نه تلې؟ ما جامې وینځلې، د دې د تلو نه نوم خبر. جنکو خپلو کې جنګ مه کوې، زه خپله تللی وم. دا ولې هر وخت میرا دی کرزي؟ دا غوی مدد کولو کې په دا خپل ځان مړ کی. هغه همیشه بیماره، په خپل بمړه نشي، خود دا بمړه کی. سارا داسې خبرې مه کوه. ته ښه خبرې چې دا رښتیا دي، په کار دي چې دوی څوک پوي کی. دا میرا کورنۍ ته څه مسله ده؟ سارا ټیک وی، هغې همیشه ناجوړی. ستا د مور دا خیال دی چې د هغوی د کوهي اوبه څښا دي، نو دې هغوی ته ووې چې دلته د کلي نه اوبه وړئ، او هغوی د دې خبره ومنله. هغوی د خپل کوهي نه اوبه څښل پرېښودل، نو د هغوی صحت په ښه کېدو شو. خو بیا هغوی ووې چې دا کوهي ډېر لرې دی او ورته ګرانه ده، نو بیا یې دوباره د خپل کوهي نه اوبه څښل شروع کړل. نو هغوی ټول بیا ناجوړه شو. ولې؟ نو ولې په داسې کمکلو خلکو باندې هسې خپل وخت ضایع کې؟ دا نه پوهېږي. هغه در سره ډېره مینه کوي. بس خیر دی، ته د سارا فکر مه کوه. بس آرام وکړه. لږې اوبه وڅښه. اوس وده شه. وده شه. راځه بچې. داجی تاله اختیار درکړی دی، نو ته مور هلته تلو نه منې کا. مور منې کم؟ ستا په خیال هغه به زما خبره ومني؟ هغه دا سوچ کې چې په دې خدای خوشحالېږي او هغه به زموږ خبره واونري. دا رښتیا نه دی، مور ستا خبره مني. ما هغې ته ویلي دي چې هر هفته د روکې کور ته مزه، خو راکه زه به ستا مدد وکړم. خو هغه بیا هم ځي او داسې ته او مریم هم یې. دا جدا خبره ده. دا ستا خیال دی.
د داود د خبرو دپاره معافي غواړم. ما ته یاد دی چې کله زما د خاوند یو خپل راغی او ورته ووی چې رومیانو له محصول راټولوه. نو هارون د دې کار په هکله ډیر فکرمند و چې دې سره به عزت خراب شي. نو هغه په تیبریاس کې زمون کور پرېښودو او دلته د کار دپاره رالو. نو ستا ورور په څه خاص وجه زمانه نفرت کوي. سارا ووی چې ته دلته نورا څنګه یې؟ خیم او ته ښه یم. څنګه یې مریمې؟ مور بیا ناجوړه ده او داسې وې. خو نور ټول ښه یو. مننه. ریوکا زه ستا نه څه تپوسونه کول غواړم. تپوسونه؟ د څه؟ د پاک روح په هکله. اسان تپوسونه. تا ته پته ده چې زه ستا نه اسان تپوسونه نه کومه. په اسانو تپوسونو خو زم پوهېږم ریوکې. بالکل. ته دلته کښېنه او زه مریم سره جامې خورم. ډېره یخه هوا لګي. دا چې د کم پاک روح خبره کړې وه نو د دې مطلب څه دی؟ ها عیسی اسمان ته د ختو نه وړاندې خپلو مریدانو ته ویل چې زه به همیشه د هغوی سره یم څوک چې په ما ایمان لري. په جسمانی طور نه بلکې د هغه روح القدس به موږ سره وي. نو دغه شان موږ د هغه حضوري محسوسو اگر چې موږ هغه نشو لیدی. لکه څنګه چې هوا محسوسو. وګوره کنه دا جامې هوا سره څنګه اخوا دیخوا کیږي او ته هوا په خپل بدن محسوسه او ته وینې چې د هوا په وجه پاڼې الوزي او خوځي. نو د دې ټول هر څه نه موږ ته محسوسیږي چې هوا لګي. مونږه هوا لیدلې نشو خو مونږه هوا محسوسولی شو. نو هم دغه شان مونږه روح القدس لیدلې نشو خو د هغه حضوري محسوسولی شو او مونږ د هغه اثر په ټوله دنیا او د خلکو په ژوند کې لیدلې شو او په خپل ژوند کې هم. زه محسوسوم چې هغه راسره دی خو هر وخت نه خورې. زما په خیال صرف د روح القدس محسوسول په ایمان سره ژوند تیرول نه دي. دا رښتیا دي مریم. زموږ ژوند په ایمان دی نه چې په احساساتو. خو موږ کولی شو چې هر وخت د پاک روح په قدرت سره خپل ژوند تیر کو. دا داسې ده څنګه چې د کبانو نیولو په کشتۍ کې د بادبان په ذریعه هوا ګیرو. هم داسې ده. تاله پکار وی چې د هوا کابو کولو دپاره بادبان ښه اوچت کې او همدا د ایمان نښه ده. او کله چې د خدای پاک نه سوال کو چې مونږ له روح القدس راکا د هغه قدرت سره چې زموږ رهنمایي کوي. دا د ایمان سره دعا ده. او دې باره کې څه وې چې کله موږ د کوی نه اوبه راوباسو ولې دا د روح القدس نه د مامورېدو په شان نه دي؟ ستا څه مطلب دی مریم؟ د کلي د کوی نه صفا اوبه څښل موږ تازه کوي او ژوند راکوي. دا امیر عادي د کوی اوبه ګنده دي نو کله ناکله زما ژوند هم دغه شاني. ځکه چې کله کله زه د خدای پاک مرضي نه پوره کوم او بعضې وخت زه ډېره خودغرضه شمه. ولې دا د ګنده اوبو څښلو په شان نه دي؟ هم داسې ده مریم. تاسو د کوهي څه خبره کوله؟ مریم ویل چې زمونږ زوړ ګناهګار فطرت لکه د امیره دی د ګنده کوی په شانتې دی چې پکې خودغرضي، نفرت
او دوکه شامله ده او د کلي د کوهي صفا اوبه لکه د خدای پاک د روح په شان دي. لږ داسې سوچ وکړه کله چې موږ د عیسی قرباني ومنو او د خدای پاک سره تعلق جوړ کړو نو موږ به په خپلو زړونو او ژوندون کې روح القدس حاصلو. خدای په موږ زور نه اچوي چې موږ د هغه تابعداري وکړو. که موږ غواړو نو موږ په خپل زوړ فطرت کې ژوند تیرولی شو کم چې موږ ګناه ته مجبوروي یا په روح القدس کې د خدای پاک حضوري کې ژوند تیرولی شو کم چې مونږه د خدای پاک نیغې لارې ته بوځي. خو ځینې وخت په روح القدس کې د ژوند تیرولو فیصله کول ګران وي لکه څنګه چې د امیره کورنۍ دپاره ګرانه وه چې صفا اوبو دپاره کلي ته سفر وکړي. دغه شان مونږ هم په زړو لارو روان یو او ګنده اوبه څښو. خو کله چې مونږ په زړو لارو باندې ځو او په خرابو عادتونو کې راګیر یو نو مونږ خدای ته د خپلو ګناهونو اقرار کولی شو او مونږ ته معافي غوښتی شو او بیا مونږ د ژوندون د نوي کوهي نه تازه اوبه د روح القدس په ذریعه څښلی شو او هر سبا واپس ټیک شي. زما لوري زمونږ تعلق د خدای پاک سره یو ځل بیا مضبوط شي خو زمونږ د ګناه نتیجې هم شته او اکثر وختونو کې مونږ دغه نتیجو سره خپل ژوند تیرو. ما ته لګي چې نن مې بیا د زوړ کوهي نسخه اوبه راویستې دي. ستاسو مطلب دی؟ زه وختي مور ته غوسه شوم چې هغه ولې هر وخت میرا دی کرځي. تا ته مې خبرې وکړې نو زړه مې سپک شو. مور نه جوړه ده هغې ته مې داسې خبرې نشوې کولی نو په تا مې زړه سپک کو. ماله داسې نه و پکار. زه پوهېدم چې په دې خدای نه خوشحالیږي خو بیا ما تا سره سختې خبرې وکړي. ته ما معاف کولی شي مریم؟ اوه سارا پخواني کوهي ته زم څو ځله تللی یم. هوا کوې زه خو په دې باندې نه پوهېږم. خدای ډیر لوی دی او مونږ په دې دنیا کې هغه په پوره طور سره نشو پیژندلی. په ډیرو خبرو مونږ نه پوهیږو خو ضروری ده چې ته دا خبره یاد وساتې چې روح القدس یعنی خدای پاک زمونږ سره دی هر وخت او هر ورځ. عیسی دا لفظ کړی چې تل به زمونږ مل وي او هغه به کله هم مونږ یوازې نه پرېږدي او د روح القدس په وسیله هغه خپلې خبرې پوره کوي. مونږ کله هم یوازې نه یو. مونږ همیشه هغه ته د خپلو ګناهونو اقرار کولی شو او دا فیصله کولی شو چې د هغه صفا کوهي نه اوبه واخلو کوم چې طاقت ورکوي. خدای ما سره دی دا خو ډېره ښه ده. او بالکل. زه ورځم چې مور وګورم. زه به هم کور ته لاړه شم. د کوهي په هکله ستا ټولې خبرې زما په خیال یو ځل لیلا راته ویلي وو چې عیسی چاله د ژوندون اوبه ورکولې. ولې هغه د پاک روح په باره کې خبرې کولې؟ او عیسی په سامریه کې د یوې ښځې سره ملاو شو چې د کوهي نه اوبه راویستې. مریم مګدلیني هلته وه. مریم ووی چې هغه ښځه حق حیرانه وه. هغه د عیسی د خبرو د اورېدو په وجه باندې بالکل بدله شوه. هغې د ژوندون هغه اوبه وڅښلې د کومو په هکله چې ورته عیسی ویل. زه د دې نه ډېره ښه خبر یم. د کله نه چې مې هغه قبول کړی دی نو خپل ځان راته ډېر پاک ښکاري. دا داسې صفا او یخې اوبه دي چې د دې د څښلو نه پس د انسان تنده بیخي ختمه شي.
دغه وبسکل ما پرېږده ترورې. او کله چې ته خپل ځان د هغه نه لرې ګڼې نو زر واپس شه او څه چې تا د هغه نه جدا کوي د هغې نه توبه وکړه او د ژوند د ساه او د اوبو په شان روح القدس حاصل کا. دا تجربه په ژوند کې یو ځل نه وي بلکې دا تجربه بیا بیا راتلی شي. د دې نه مخکې ما ته نه وه پته چې زه داسې ژوند تېرولی شم. کیدای شي چې ته اوس د دې اوبو نه ډېره مزه واخلې ځکه چې تا ډېر عمر د دې نه بغیر تیر کړی. اوس زه کور ته ځم. ما امیره سره واده کړې وه چې زه به بیا راځم. زه ورځم چې لیلا وګورم. زه سره لاړه شم ترورې؟ ولې نه لورې؟ ترورې دا راته ووایه تا چېرته له زوړ کوی نه اوبه راویستې دي؟ او ډېر ځله مریم. کله؟ بس زه په ځینو هغه خبرو خوشحاله نه یم چې خاوند ته مې کړي. او زه په هغه خبرو نه یم خوشحاله چې سارا او داود ته مې کړي دي. که رښتیا درته ووایم کله کله مې هغې غوسه کي ما سره لکه د ماشومانو په شان سلوک کوي. اوه خلک خو به مونږ غوسه کوي په دې کې هیڅ شک نشته خو مونږ سره همیشه دوه لارې وي. مخامخ دې دوو لارو ته وګوره نو اوس د لارې انتخاب کول زمونږ کار دی. مونږ د خدای پاک نه دا دعا غوښتی شو چې هغه په ګرانو او ناممکنه کارونو کې زمونږ مرسته وکړي او مونږ له توفیق راکړي چې د هغه خلکو سره مینه وکړو چې د مینې لایق نه دي او د غوسې په وخت مونږ له د صبر توفیق راکړي او مونږ د زړه په هغه آواز باندې خپل ځان ناغرضه کولی شو کم چې مونږ خدای ته نږدې کوي او یا د دې په ځای وړاندیني کس ته بد رد ویلی شو یا مونږ څه غلط قدم پورته کولی شو. عمر زیاتېدو سره دا فیصلې اسانېږي؟ ښه زما خو دا خیال دی چې ښه او بد عادتونه مونږ پخپله جوړو. مونږ چې څومره د خدای پاک شکرګزاري کوو او ځان هغه ته سپارو نو د هغه اواز اوریدل او د هغه په مرضۍ ژوند تیرول راته اسانېږي. خو زموږ خپلې لارې مونږ په ازمیښت کې اچولی شي. خو ما دا لاره غوره کړه. ښه خو په دې لاره زه امیره کره نشم تللی. ما ته پته ده. ما سره د راتلو دپاره مننه. روح القدس څنګه د هوا په شان دی؟ د امیره او د کوی کیسه مونږ ته د خدای پاک سره زمونږ د نوي ژوند په باره کې د څه ښودنه کوي.
تاسو کله د زوړ فطرت په مطابق د فیصلې کولو په ازمیخ کې گیر شوي یې او د دې انجام څه و؟ مونږ څنګه خپل خراب عادتونه بدلولی شو؟ تاسو د روح القدس په باره کې څه زده کړل؟